د هندوستان څخه وروسته جاپان هم غواړي چې د افغانستان سره د چورلکو مهماتو مرسته وکړي. سلام، وخت بخیر، ستړي مشئ. د هندوستان د توغندیو او جنگي الوتکو مرستې څخه وروسته نن د جاپان دفاع وزارت اعلان وکړ چې ترڅو افغانستان سره د مهماتو چورلکو مرسته وکړي. دا اعلان یې نن په قطر کې د لسو هیوادونو استازو په ګډون په ګډ کنفرانس کې وکړ. د یادونې وړ ده چې په دغه کنفرانس یا غونډه کې د پاکستان په استازولۍ د پاکستان د پوځ مشر عاصم منیر هم ګډون کړی و. د مهماتو چورلکو شمیر نه د په ډاګه شوی، خو ویلي دي چې د مهماتو چورلکې به د روان اپریل میاشت په 15 تاریخ د طالبانو دفاع وزارت ته تسلیم شي. درنو لیدونکو، له ملتیا مو مننه، ښه وخت ښې شوې.